د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې تیر 1403 کال کې له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د کانونو استخراج برخه کې هوکړې لاسلیک کړي چې د اکتشاف چارې لا هم روانې دي. دغه وزارت ویان زیاتوي تیر 1403 کال کې د 380 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت لاس د لوی مقیاس او 25 د کوچني مقیاس کانونو قراردادونه د شاوخوا 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د لویو کانونو په برخه کې قانون او پټرولیم وزارت د 1403 کال په جریان کې لس شاوخوا قراردادونه د بیلابیلو منرالونو لرل چې په دغه منرالونو کې د باریتو، د مالګې او سیمټو پروژې او مرمر کانونه شامل وو. د یو شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو سره د 380 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت شاوخوا قراردادونه شوي دي. دغه وزارت د ویان په خبره یا د موده کې یاد وزارت د غازو په برخه کې له ازبکستاني شرکت سره د شاوخوا 1 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت د توتی میدان غازي سیمې قرارداد هم لاسلیک کړی دی. ازبکستاني شرکت سره توتی میدان د غازي ساحې قرارداد لرو چې په دغه قرارداد کې یا په دغه پروژه کې د پانګونې حجم 1 میلیارډ امریکایي ډالر شاوخوا دی د اکتشاف په حالت کې ده. ورته مهال د قانون او صنایع خونی مسؤلین هیواد کې د قانونو استخراج په اقتصادي برخه کې اغیزمن ګام بولي او زیاتوي چې تر دامګړي د کورنیو شرکتونو په ګډون بهرني شرکتونه هم لیوالتیا لري چې هیواد کې د قانونو استخراج برخه کې کار وکړي. تنها منابع عظیمی که ما در دسترس داریم منرال ها و معادن معدنی و نفتی افغانستان هست. تا به حال معادن هایی که قرارداد شده این میتونه برای اقتصاد افغانستان برای خودبسندگی مؤثر باشه. این باید این روند سرعت پیدا بکنه. در صورتی که اگر مدیریت درست صورت بگیره یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان رقابت میان ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و ایران و امارات متحده عربی در قسمت معادن و معادن گاز و نفت افغانستان است. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې دغه وزارت په پام کې لري چې روان 1404 کال کې شاوخوا 40 قانونه د داوطلبۍ له لارې قراردادي شرکتونو ته ورکړي چې په دې سره به زرګونه هیواد